دا سړی چې ځان ته یې د شیطان نبی وایو ځکه ټولې نړۍ ورته شیطان ویلو. څوک چې د اسلام خلاف وو د شیطان عبادت پې کولو نن په مکه کې په سجده پروت دی. دا د څه فلم کیسه نه ده، دا یو حقیقت دی او دا داسې یوه کیسه ده چې تاسو به په سوچونو کې واچوي. خو سوال دا دی چې آخر داسې څه وشول؟ هغه کومه لمحه وه چې یو شیطان پرسته یې سجدې ته راوستلو؟ او تر ټولو غټ سوال دا دی آیا دا بدلون حقیقي دی؟ نن به تاسو ته دا پوره کیسه اورم د اول نه تر اخره پورې. خو د ویډیو په اخره کې یوه داسې خبره ده چې شاید تاسو به بل چا نه نه وي اورېدلي، ځکه نو ویډیو تر اخره پورې ضرور وګورئ. د ترکیې د نوم اورېدو سره سم د انسان ذهن ته تاریخ، ثقافت او ښکلا راځي. خو د ترکیې په سوشل میډیا باندې یو نوم داسې و چې همیش به زیر بحث و، ای پی بایجان. میلیونونه فالورز، وایرل ویډیوګانې او قابل اعتراض بیانونه. دې سړي به قصدن د اسلام خلاف خبرې کولې، د شیطان پرستۍ خبرې به یې کولې او هم د دې وجې نه ورته خلکو د شیطان لقب ورکړی و. مشهور و، پیسې ورسره وې، د خلکو هجوم و، خو یو څیز ورسره نه و، سکون. بیا یوه ورځ په سوشل میډیا یوه ویډیو وایرل شوه، ای پی بایجان پکې کلمه شهادت لوستله. خلکو وویل دا هسې ټوکې دي، دا د مشهورېدو طریقه ده، دا یو نوې ډرامه ده. خو بیا داسې تصویرونه او ویډیوګانې مخې ته راغلي چیرته چې ای پی بایجان په مکه مکرمه کې و، په سپینو ساده جامو کې په عاجزۍ سره لاسونه اسمان ته پورته کړي، دعاګانې غواړي او په سجده پروت دی، مسلمان شوی دی او د الله تعالی عبادت کوي. هماغه سړی چې یو وخت به یې په اسلام پورې خندل نن د کعبې شریفې مخې ته ولاړو. اوس پوښتنه دا پیدا کیږي چې آخر دا هر څه څنګه وشول؟ ای پی بایجان په خپله په دې اړه تفصیلي خبره نه ده کړې، خو پوهان وایي چې د دې جواب صرف هغه ته معلوم دی. خوږو ملګرو، خو حقیقت دا دی کله چې انسان د شهرت تر ټولو لوړ ځای ته ورسیږي نو اکثر د دننه نه ډیر خالی او همدا د ای پی بایجان سره هم وشول. هر څه ورسره وو خو اطمینان نه و، هر څه یې لرل خو د ژوند مقصد یې ورک و. بیا داسې وویلی شول چې هغه د اسلام مطالعه وکړه او هغه څیز ورته ملاو شو چې د کلونو نه یې لټولو. په قرآن کریم کې د یو آیت مفهوم دی، خبردار د زړونو سکون یوازې د الله په ذکر کې دی. شاید ای پی بایجان ته هم دا سکون ملاو شو. نو هغه اخیری خبره دا ده چې د ای پی بایجان کیسه یوازې د یو مشهور یوټیوبر یا انفلوئنسر کیسه نه ده، دا د هر هغه انسان کیسه ده چې په ظاهره خو ډیر خوشحاله او کامیاب ښکاري خو دننه نه مات شوی وي. څوک چې د نړۍ هر څه لري خو بیا هم ځان خالی خالی ګڼي. وګو کتونکو، شاید په تاسو کې هم نن څوک داسې محسوسوي، نو د ای پی بایجان کیسه تاسو ته دا پیغام درکوي چې د لارې بدلولو او سمیدو لپاره هیڅکله هم ناوخته نه وي. که د نن کیسه ستاسو زړه ته کوزه شوې وي نو لایک یې کړئ او د خپلو ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.